څخه بس استیلا د باک څخه بل غاړه دي نم لا خالق تعالی خوندي اوسېدونکی د پنجوي د مرکز یم ما داسې په یاد دي لکه تا ته چې ګورم 42 ثانیې تیارې وې یوه د مخ هغې غټه وه یوه د شا هغې یو وار غال مغال سو په مخلوق کې چا ډانګ راواخېستی د ترکانو څخه مقصد د مشانو کو د تاس پر چا لرګی راخوڅ چا څنګه و داسې خو داسې بد یو پرتم مهار سو په دې کې اول د واره په کندهار کې د مولوي اغا صاحب په نامه جبهه وه په دې کې لالا ملنګ شهید و مقصد جامرماد اغا و نورماد اغا و کاکو اغا و حاجي اکبر اغا و دا خلک اوار د واره دا ناګهان جنګ داسې جنګ و لکه اوس چې په اوکراین کې معنا داسې یو حالات شو یقین یې ومن چې نه بیا انسان پرېښوی نه بیا حیوان پرېښوی حیوانان یې هم ویشتل انسانان یې هم ویشتل دا رقم و چې سره به سوله خوږ به سوله بیا نو د شي څه لاس نه اړوه نه حیوان نه انسان نه ښځه نه نر نه کوچنی نه سپین ږیری حتی یو څو ټکه په اوس په 250 کسه یې په سپېروان کې په یوه شهیدان سپین ږیري کوچنیان لویان زنانې زما نوم حاجي مولوي عبدالعزیز د زاړه مجاهدینو د جهاد مجاهد امارت اول امارت مجاهد د سرو لښکرو کفارو روسیانو اول په ابتدا کې چې یرغل پر افغانستان وسو مبرک کارمل د ټانګان پر سرو راوستی او افغانستان اشغال کی بیا په هغه وخت کې چې زموږ وطنو ته راتله موږ اصلي د کندهار ولایت د پنجوایي د ولسوالۍ د میشان اوسېدونکي یو په میشان کې موږ وو چې د دوی جټ تیارې رالې دا دغه ریګ غاړه د ډورۍ برابر اخیستې وو میدان ته تېرېدله بیا لو قوه راله د زنګاوات پر ترتیب باندې مجاهدینو بیا جنگ ورسره وکړي نو هغه جنگ جریان درلودی و تاکونه سوله مجاهدین سو هغه ولې شپې درسره راکېټو شی نه و د بوتله څخه مجاهدینو کار اخیستی بیا وروسته یو راکېټ پیدا سو چې راکېټ انداز په نامه و بیا کرا کرا ترتیبات جوړ سول چې شکې و زکویکان سوله په اخره کې بالاخره داسې وخت راغی چې زموږ د تلکان د میشان پر سیمه او د زنګاوات پر سیمه تیارو چندانې بمبار نه سوی کولی مجاهدینو به ویشتله په دغه کې بیا تیارې غورځېدلې نو دوی مجبوره سول